یو انسان بدبخت انسان لمونځ نه کوي یا په جمع سره نه کوي یا سم نه کوي دی وای الله رب العزت په 12 قسم عذابونه واخته کوي. 3 په دې دنیا کې، 3 د مرګ په وخت کې چې کله مړ کېږي، 3 په قبر کې او 3 د قیامت په ورځ. په دې دنیا کې به یو عذاب باندې دی دا اخته کې چې روزي به د فراخه نه وي، روزي به یې تنګه وي، پریشانه به وي. دویم عذاب به دا وي د ده دپاره چې نور عملونه به ډېر زیات کوي خو د الله په دربار کې به قبلیږي نه. روزه به نیسي، زکات به ورکوي، صدقه او خیرات به کوي، خو هغه به د الله په دربار کې نه قبول، ځکه هلته لمونځ کې نقصان دی. او دریم په دې دنیا کې بل عذاب دا د الله له طرفه چې د خلکو په نیز به دی ډېر مبغوض وي، خلکو ته به بد لګېږي، هېڅ چا به که نه ورسره لګېږي. او په وخت د مرګ کې 3 عذاب وای دا دي چې کله د ده نه روح اخیستل کېږي، روح ځینې قبض کېږي، ډېر وږی به وي، په حالت د لوږې کې به د ده نه روح قبض کېږي. او بل دا چې ډېر تږی به وي، داسې به تږی وای چې د دنیا ټول نیغرونه ده ته راوړي ورویچ کوي، بیا به هم دی نه مړېږي. په دې حالت کې به د ده نه روح اخیستل کېږي. او بل دا ذلیله به دی مړ کېږي، په حالت د ذلت سره به دی مړ کېږي، څوک چې د لمانځه خیال نه ساتي یا لمونځ په جمع سره نه کوي. دا خو هغه شیان شول 3 چې په وخت د مرګ کې ده ته رسېږي. په قبر کې د نکیر او منکر سوال به ده باندې ډېر سخت وي. یو قبر به ورباندې رڼا نه وي، تیاره به د قبر وي. دریم قبر به ورباندې تنګېږي، ضیق القبر. او په آخرت کې یو دا شدت الحساب، حساب به ډېر سخت ورسره کېږي. دویم دا غضب الرب، الله رب العزت ورته غوسه. دریم دا عقوبته بالنار، الله به ده ته سزا په جهنم سره ورکوي، جهنم ته به یې ولي. دا د هغه کس سزاګانې دي کوم کس چې په لمانځه کې سستي کوي. دی مبارک فرمایي داسې نه دي ویلي چې صرف مونځ نه کوي، داسې ویلي وایي مونځ چې په جمع نه کوي. د هغه کس دپاره چې لمونځ په جمع نه کوي. راسي موږ او تاسې ته موږ او تاسې خو اکثره لمونځونه پرېږدي او یا که کوو خو ناقص یې کوو، سوچ او فکر هم بل ځای وي، خشوع نسته، خضوع نسته، او که کوو هم خو بس ځان ځینې خلاصوي، یو پیټ یې راته ښکارېږي. جومات ته خو ډېر کم کسان راځي، په جمع سره ډېر کم کسان، خاص کر د موږ ځوانان په دې کې ډېره سستي کوي. د لمانځه ډېر زیات خیال ساتئ. حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه فرمایي د نبي علیه الصلاة والسلام مشهور حدیث ده انه ذکر الصلاة یوما، چې نبي علیه الصلاة والسلام یو ورځ د لمانځه په باره کې خبره کوله. فقال وی فرمایل من حافظ علیها، چا چې د لمانځه حفاظت وکړي. ملا علي قاري صاحب فرمایي د لمانځه حفاظت څنګه وي؟ من ان یقع زیغ فی فرائضها وسننها وآدابها. د لمانځه حفاظت دا ده چې کوږوالی نقصان به نه وي د لمانځه په فرایضو کې، فرایض به دې په ځای ادا کړي وي، سننو کې به نقصان نه وي، آدابو کې به د آدابو به هم لحاظ ساتي. وداوم علیها ولن یفتر عنها، همیشه به یې کوي، داسې نه چې یو ورځ کوي یو ورځ نه کوي، نقصان به نه وي پکې. دې ته ویل کېږي د لمانځه حفاظت. نو نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي من حافظ علیها، چا چې د لمانځه حفاظت وکړه، لمونځ یې په سمه طریقه ادا کړه، څه به کېږي؟ كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. هم دغه لمونځ به د قیامت په ورځ باندې د ده دپاره رڼا وي، نور به وي. د قیامت په ورځ به د ده دپاره برهان او دلیل وي. د قیامت په ورځ به د ده دپاره د عذاب جهنم نه نجات وي. ملا علي قاري صاحب وایي په قبر کې به هم وي، ځکه څوک چې مړ شو خو هم قیامت یې شروع شو. حدیث کې راځي من ماته فقد قامت قیامته، څوک چې مړ شو روح ځینې واخیسته ټول قیامت یې شروع شو. نو لکه څنګه د قیامت په ورځ نور او برهان او نجات وي، دارنګه په قبر کې به هم نور وي، دارنګه په قبر کې به هم دلیل وي، دارنګه په قبر کې به هم بچاو وي. او یا داسې وي چې لمنځونه کوي خو په جمع سره یې نه کوي، د دې بیا وعیدات هم ډېر زیات دي. لمونځ خو یو اهم رکن دی د اسلام. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. د بنده او د کفر تر مابین او کوم دیوال چې د هغه دیوال دا د چې انسان مونځ پرېږدي، چې لمونځ دې پرېښود بس نو ته بیا کفر ته ورنږدې سې. دلته مراد در کفر نه نږدېکت د کفر ده چې یو انسان مونځ پرېږدي، مونځ بیخي کوي نه، نو دا کفر د بالکل ورورسېد، د کفر سرحد ته ورورسېد. یا دا وایي چې دا نبی علیه الصلاة والسلام زجرن دا خبره کړې، او یا دا چې کله حلال ګڼي، یو کس ته لمونځ هم نه کوي، ورته ولې نه کوي؟ بس راته حلال ده، دا کس خو بیا د اسلام نه وځي، کافر کېږي په دې سره. یا یو کس مونځ نه کوي، انکار ځینې کوي، زه لمونځ نه منم، مونځ چا راوستلی در کې؟ دا کس وایي ځینې مراد ده چې چېرته یو کس انکار کوي او لمونځ پرېږدي، دغه کس وایي بیا کافر ده، د اسلام نه وځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي
لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. په اسلام کې حصه نه ده پاته د هغه چا څوک چې لمونځ پرېږدي. دا خبره د کوم وخت کې وکړه؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د سحر په مانځه کې چې کله ابولؤلؤ مخکې ما تاسو ته واقعه بیان کړې چې کله یې په برچه باندې وواهه نو دی زخمي سو، په ډېر بد حالت باندې و، یو زخم یې په خټه کې و، وینې ځینې روانې وي، په وینو باندې لت پت و. کله چې په بېهوشه شو، کله چې په هوش کې راغی، اوله پوښتنه د لمانځه وکړه، ویل لمونځ وکړي. لمونځ صحابهو سره د لمانځه دومره اهمیت و. او بیا د دې نه وروسته وینې ځینې روانې دي. عبدالله ابن عمر ته فرمایه ویایې ما کور ته مه وړه، ما جب کې چې زه لمونځ وکړم. په هماغه حالت چې وینې ترېنه بهیږي، لت پت ته په وینو، هغه 2 رکعته لمونځ د سحر یې پرېنښود، لمونځ یې وکړ. دا د صحابهو شان و. په دې وخت کې دا خبره وکړه لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة. څوک چې لمونځ پرېږدي د هغه دپاره اسلام کې کومه حصه نشته. نو د لمونځ اهمیت ډېر زیات ده محترم. لمونځ پرېښودل دا خو نو بلکل د اسلام یو لوی رکن پرېښودل دي. حضرت عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه فرمایي 5 صلوات افترضهن الله تعالی. 5 لمونځونه دي چې الله فرض کړي. په 4 ساعته کې 5 لمونځونه الله فرض کړي. من احسن وضوءهن، چا چې ښایسته اودس وکړه، وصلاهن لوقتهن، او دا 5 لمونځونه په خپل وخت کې ادا کړل. واتم رکوعهن وخشوعهن، رکوع یې په سمه طریقه باندې وکړه، خشوع یې کامله وه، رکوع یې کامله وه. زموږ تاسو غوندې رکوع نه وه چې ما دې ټیټېږه او جګېږه، په کامله طریقه رکوع، په کامله طریقه سجده. نو څه به وشي؟ کان له علی الله عهد ان یغفر له. د دغه بنده په الله سره وعده ده چې الله به دته مغفرت کوي، ځکه چې د لمونځ په سمه طریقه باندې کړی. ومن لم يفعل، چا چې دا کارونه کوي، یې بلکل لمونځ نه کوو، یې رکوع سمه نه کوله، یې لمونځ کوو خشوع نه وه، یې بېجمې کوو، فلیس له علی الله عهد، د ده د الله سره وعده ماده نشته. ان شاء غفر له و ان شاء عذبه، د الله اختیار ده، که غواړي مغفرت به ورته وکړي او که غواړي عذاب باندې به یخته کړي. نو لمونځ یو ډېر اهمه فریضه ده. دارنګه علماو لیکلي دي، علامه فقیه ابواللیث سمرقندي رحمه الله په تنبیه الغافلین کې د یو حدیث را نقل کړی، نسبت نبی علیه صلات وسلام ته کړی. دی مبارک فرمایي وایي هغه کس چې 5 وخته لمونځ په جمع سره کوي، یو خو لمونځ کول، یو په جمع سره کول. څوک وایي چې 5 وخته لمونځ په جمع سره کوي، الله رب العزت دی په 5 قسمه نعمتونه ونازوي، 5 قسمه اعزاز او اکرام به د ده وکړي. یو اعزاز به د ده دا وکړي په دغه 5 قسمو اعزازونو کې چې الله رب العزت به د ده رزق او روزي فراخه کړي. په دنیا کې به د ده روزي تنګه نه وي، څوک چې 5 وخته لمونځ په جمع سره کوي. دویم دا یرفع عنه عذاب القبر، کله چې قبر کې کېښودل شي بل اعزاز به الله د ده دا وکړي چې عذاب قبر به په ده باندې نه وي، د قبر عذاب به د ده نه اوچت شي. بل دریم اکرام او دریم اعزاز به دا وکړي الله رب العزت د ده چې ده ته به عملنامه په ښي لاس باندې ورکړي. څلورم اکرام او اعزاز به الله رب العزت د ده دا وکړي چې دی به په پل صراط باندې داسې تیر کړي، داسې به دی تیر کړي لکه برق. او 5م انعام به خدای پاک دا وکړي چې جنت ته به یې داخل کړي بغیر د حساب او د کتاب نه. دا څومره لوی انعامات دي. دا د هغه چا دپاره دي چې 5 وخته لمونځ په جمع سره کوي او په سمه طریقې سره کوي.